بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن ورځ په ورډ پروګرام کې به تاسو ته موږ د کوم یو ګروپ چې موږ سره د نن ورځ لپاره دی په هغې باندې به خبرې وکړو. تېر ورځ کې موږ تاسو ته د پاراګراف په ګروپ کې په الاینمنټ باندې خبرې وکړې. لکه الاینمنټ موږ تاسو ویلې بل بولټس دلته موجود، هغه هم تاسو ویلې بل سورټینګ کمانډ، دغه ټول ګروپ موږ ختم کړی د پاراګراف. اوس په سټایل باندې به خبرې وکړو. لکه سټایل څه لپاره کارول کېږي، په سټایل کې کوم دغه هیډینګس دي، دغه سټایلونه چې دا څه لپاره کارول. راځئ د دې موږ تاسو پریکټیکل ښه وشي. ګورئ ښه زه دلته یو څه لیکنه کوم، لکه ایم ایس ورډ په نوم باندې ما یو لیکنه وکړه. هلته مې ویلې چې ماته یو پاراګراف راته راکړه، صحیح ده، زه لږ مزید معلومات یې راته راکړه، صحیح ده. لومړی پاراګراف چې دی ما ولیکل د ورډ په باره باندې، سیکنډ پاراګراف ما ولیکل د ایم ایس ایکسل په باره باندې، صحیح ده. او دغه تھرډ پاراګراف چې دی کنه دا به زه لیکم د ایم ایس پاور پوینټ په باره باندې، صحیح ده، ایم ایس پاور پوینټ په باره ما ولیکل. لکه زما دا هیډینګس ورکړل هر یو پاراګراف. راځم د دې دغسې بورډ کومې لږ سایز ورته داسې غټوم، صحیح ده، او کلر ورته چینج کوم، صحیح ده، دغسې کلر مې ورکړه، صحیح ده. راځم دې باندې هم دغسې هغې له ما 13 فنډ ورکړي دي، صحیح ده، دا مې ما 13 کړ، بولډ مې کړ او دغه کلر مې دې ته مساین کړ، صحیح ده. دغه تھرډ لپاره به هم دغسې زه به سایز به ورته ورکوم، صحیح ده، دا به ما 13 ته رسوم او دغه کلر به ورته ورکوم، صحیح ده. ګورئ که موږ او تاسو وګورو دا ما هیډینګ جوړ کړ، صحیح ده، عنوانونه مې جوړ کړل. نو راځئ د دې لپاره به چې دا آیا په واقعیت هم د ایم ایس ورډ پروګرام د دې لپاره د عنوان فکر کوي او که نه، دا به تاسو پروف کړو، صحیح ده. ګورئ تاسو به په خپلو کتابونو کې د فهرست په نوم باندې یو څه لیدلی وي، په لومړي سر کې عنوانونه یې ورکول شوي دي فهرست په نوم باندې. نو هغه به تاسو کتلی وي. نو په ایم ایس ورډ کې موږ هم دغه فهرست جوړولی شو. راځئ کله چې فهرست جوړوئ نو ټول هغه عنوانونه پکې راخیستل کېږي. نو زه به راځم ریفرنس ته او د ریفرنس ته چې رالم ته کلیک کوم او کنټرول انټر باندې بل صفحه الم. زه ورته وایم چې نوی صفحه کې راته فهرست جوړ کړه، صحیح ده، ټیبل اف کانټینټ راته جوړ کړه په انګلیش کې چې ورته وایي. نو زه به ریفرنس ته راشم، ټیبل اف کانټینټ باندې به کلیک کوم. ماته وایي چې څه رقم ته غواړې، زه وایم په دغه شکل راته. خو دلته یو خبر راته کوي، ته ستا په دې لیکنه کې عنوان شته دی، نو ته به ټیبل اف کانټینټ په څه باندې به جوړ کړې. نو دې نه پته لګي چې دغه کوم یو ما سره دغه هیډینګس چې لیکل شوي دي، ما هیډینګ ورکوي، دا ډیزاین کړی مې دا عنوانونه نه دي. ورډ پروګرام دی د هیډینګ یا د عنوان په شکل نه ګوري. نو د دې لپاره چې دا عنوان په شکل وګوري ورته او دغه ورډ پروګرام دا د عنوان په شکل کنسیډر کړي، نو څه به کوو، موږ سره دلته په هوم ټیب کې په سټایل ګروپ کې دلته موږ سره هیډینګس موجود دي. لکه زه راځم دغه نمبر 1 ته زه هیډینګ ورکوم 1، صحیح ده. د سیکنډ ته مې 1 هیډینګ ورکړه، تھرډ ته مې هم یو 1 هیډینګ ورکړه، صحیح ده، دا عنوان وشو، صحیح ده. نو د دې نه پس چې زه اوس راځم په دې لاندې صفحه باندې کلیک کوم او ورته وایم چې ریفرنس ته راشي او ټیبل اف کانټینټ راته ډیزاین کړه. نو ګورئ هماغه سیکنډ کې راته جوړ کانټینټ راته جوړ کړه. ګورئ ما سره شته ایم ایس ورډ په لومړي صفحه کې دی، ایم ایس ایکسل په لومړي صفحه کې دی، پاور پوینټ په لومړي صفحه کې دی. که چیرې زه راځم کنټرول نیسم او د ورډ باندې کلیک کوم، ډایرکټ ګورئ ورډ پروګرام ته ما راوړي، هماغه ورډ هیډینګ ته راوړي، صحیح ده. نو اوس دا د هیډینګ په شکل باندې شو. دلته وګورئ موږ سره چې کله هوم ټیب ته راشو په سټایل کې وګورو موږ سره ډیفرنٹ ټایپ اف سټایلز دي، صحیح ده، هیډینګس دي. دا به څنګه کارول کېږي، هر یو په کوم ځایونو کې کارول کېږي. تاسو به دا د ریفرنس په ټیبل اف کانټینټ ګروپ کې به موږ تاسو وایو. خو اوس دومره تاسو زده کړئ چې دغه سټایل کې چې کوم یو دغه فنډ سټایلونه درکړل شوي دي، دا هیډینګس د دې لپاره چې د عنوان په شکل وکاروو، موږ د عنوانونو په شکل کارولی شته. که دا را ایکسپینډ کې ګورئ دلته لیکل شوی کریټ ا سټایل، تاسو نوی سټایل د دې په واسطه جوړولی شئ. زه ورته لیکم چې ما سره دی دا نیو هیډینګ دی، نیو هیډینګ په نوم باندې مې ورکړ او زه راځم دا موډیفای کوم. دغلته موډیفای باندې کلیک وکړئ، تاسو دلته ورته ډیزاین ورکولی شئ، الاینمنټ ورته انتخابولی شئ، تاسو ورته سایز ورکولی شئ. لکه زه وایم چې نیو ټایم رومنس باید باندې راشي، 16 باندې راشي، صحیح ده. دا بولډ دي چې دغه ټول موږ ورته ویلی شو. لکه زه بولډ کوم هم چې کوم یو هیډینګ زه انتخابوم هغه باید بولډ شي. زه ورته کلر هم ورته اساین کولی شم، لکه دا کلر ورته رالم، صحیح ده، او دا دې باید لیفټ ته انتخاب شي. هر څه تاسو دلته ورته ویلی شئ اوکې به کوئ، بس، صحیح ده. نو وګورئ
چې دغه ایډیټ تاسو پکې وکړل نو دلته کولی شئ تاسو پکې هغه څه چې وي هغه اضافه کړئ. صحیح ده. نو زه غواړم چې دغه بس زه دلته استعمال کړم نو په دغه طریقه کولی شم ویې کاروم. صحیح ده. نو دغه نیو هیډینګ ته چې کوم سټایل موږ ورکړی دی نو موږ کولی شو دین استفاده وکړو. لکه وګورئ زه راځم دا انتخابوم ورته وایم چې دغه هیډینګ ته چینج کړه. صحیح ده. هماغه سټایل هماغه فنډ به په ټولو باندې به اپلای کړو. صحیح ده. نو په دغه طریقه موږ نوی سټایل دلته جوړولی شو. د هر یو په هر یو ځای کې به یې کارولی شو چې کله تاسو کوم کتاب لیکئ کومه تاسو ته کوم دنده درکړل شي چې دغه فارمیټ پکې وکاروئ دومره اندازه دومره کلر دا ټول فنډ به دغه ټول به پکې دغسې کارول کېږي. صحیح ده. نو په دې په واسطه کولی شئ تاسو نوی سټایل ورته جوړ کړئ. نو د نوي سټایل جوړولو طریقه موږ زده کړه چې موږ کولی شو ځان لپاره نوی سټایل جوړ کړو. که چیرې تاسو غواړئ چې دا دې کې ایډیټ وکړئ موډیفای باندې به کلیک کوئ بېرته هماغه صفحه به تاسو ته خلاصېږي تاسو به پکې ایډیټ کوئ. صحیح ده. بولډ نه لرې کوئ رنګ ورته بدلوئ سایز بدلوئ هر څه تاسو کولی شئ دغلته. صحیح ده. خو که چیرې دا ستاسو په کار نه وي تاسو کولی شئ رینیم یې هم کړئ او بل کولی شئ ګلري نه ریموو کړئ. صحیح ده چې دغه سټایل نور زموږ په کار نه دی. صحیح ده. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې نوی سټایل جوړ کړئ او هغه به یې وکاروئ تر څو تاسو سره ستاسو په لیکنه او ستاسو کتاب په لیکلو کې مرسته وکړي. صحیح ده. چې په یو اندازه باندې هغه فونټس وکارول شي. نو دا زموږ د نن ورځ درس. تاسو کولی شئ چې زموږ یوټیوب چینل ته راشئ او وګورئ چې موږ تاسو لپاره په د وینډوز هغه کورس سټارټ کړی دی. بل چې د موږ تاسو د مایکروسافټ ورډ کوم یو کورس سټارټ کړی دی تاسو کولی شئ دې نه هم استفاده وکړئ خپل ملګرو سره یې شریک کړئ تر څو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. او کله هم چې تاسو زموږ په چینل باندې راځئ زموږ ویډیوګانې وګورئ. که چیرې زموږ ویډیو تاسو ته مفید او ګټور و نو تاسو کولی شئ یو ښایسته کومنټ ورباندې وکړئ او خپل ملګرو سره یې شریک کړئ. او کله چې هم زموږ یوټیوب چینل څخه لیدنه کوئ نو حتمي او لازمي زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ.